زما خو دا خپې م سم کار نه کوي ودرېږه لږ مې یا خدایه بس سړی چې سپین ږیری شي ښه بس بیا دا دماغ غوندې دا خپې هم کار نه کوي لکه ما او تا چې نارنجان وخورو که نه نو بیا کرکټ په فوټبال لوبه نه شو کولی په میدان کې دا د څو مایان پکې خوشي کړي دي دا خو 3 قسمه مایي مې کې اچولی بابا 3 قسمه مایي ده کې کوم قسمونه دي دا کې سلور ستا و داسې ووایه سلور دی وسپنه ده واوره نه یې وسپنې وله او سوپر ګراس ده ولا مور پلار می واخ یاره زنده باد تراکه دا مچوکه دې دې جنا الله څومره وخت نه ته دغه مایان نسې خوشي کې یار یو 11 کاله خو کېږي یعنې څو به دې خوشي کړي یار یو 14 دانې خوشي کړي ښه د شپې خوشي کې که د ورځې د ورځې ښه د ورځې پخې که نه یا خدایه لږ صبر وکړئ زه وایم قربان دې شمن وسیخه شیرا دې وستمه زه وایم دوستانو سلام علیکم زه وایم بیا هم ستړي مه شئ ښه واړې او زاړې او که زما په شانتې ځوانانې زه وایم ټولو ته دې زما سلامونه ورسېږي هېوادوالو ته او مینهوالو ته نن بابا لونګین بیا راوتی دی ما ویلې بس اوس خو ژمی دی ما ویلې د مایان څنګه دي زه بیا مو خورم ځکه چې ګرم دي او په ژمي کې چې دی خلک ګرم شیان خوري خو زه وایم ما سره په کمره کې چې دی څوک دی زمان وسی نعیم جهان دی یوازې بابا لونګین نه دی راوتی ښه نو زه وایم دوستانو د خپرونې تر پایه پورې له ما سره ګوره ملتیا وکړئ چېرته لاړ نه شئ دلته خو ډېر خلک دي والکه دونه ډېر دي چې چا باندې حمله وکړمه ورځمه دې خوا ته ورځمه ښه خو زه وایم چېرته اخوا دې خوا نه شئ ښه بس بابا سلام علیکم وسیه سړی مه شي بس هر یو چې ګوري دا چپړکه به یې لاس کې نیولي سړیه بس څه به کوې السلام علیکم وسیه سلام علیکم ستړي مه شئ قربانم شمه السلام علیکم ستړي مه شئ ستړي مه شئ والکه لږ راکوږ شئ ځکه چې زما خو دا خپې م سم کار نه کوي ودرېږه لږ مې یا خدایه بس سړی چې سپین ږیری شي ښه بس بیا دا دماغ غوندې دا خپې هم کار نه کوي ښه نو بس زه وایم قربانم شمه څنګه یې راته خو ته ودرېږه چې زه دغه دا بچمړی راواخلم څه ورته وي دا شی میک ورته وي که مونږ یې پېژنو ښایسته نوم دې راته ووایه نوم مې اکرام الله ده وایي اکرامه دا راته ووایه چې کله اکرامونه هم کوې که صرف د نوم په ځان باندې والله باید چې انسان نوم په ځان دی باید هغسې هغه هم وکړي نو اکرام هم وکړي نو قربانه که اکرام جانه دا راته ووایه چې د مایانو بازار دې څنګه دی والله شکر الحمدلله ښه ټایټه ښه مسته خو دا راته ووایه چې واړه مایان ډېر نسي او که غټه والله موږ سره خو رقم مایان دي واړه هم شته غټ هم شته نو دا راته قربان چې دلته دا خلک راځي او که نه صرف دغه د کابل خلک راځي که د نورو ولایتونو نم زمونږ هېوادوال راځي والله راځي نور ولایتونه هم راځي دا نږدې ولایتونه راځي دلته میانو ته یعنې اوس خو ډېر بیروبار دی ماشاءالله هو انشاءالله ډېر بیروبار ده اوس خو د ژمي میانو سیزن یعنې بس خلک په ژمي کې مایان خوري هو ډېر مایان بس کشک او پرېږدو کشک او پرېږدو مایان دي نو څه به کې بس دا مایان دي وای اکرام الله جانه دا راته د مایان دي کوم ځای نه راوړئ دا خو له پاکستان نه پنډۍ نه راوړي دا مایان دا ټول د هغې ځای دي هو دا د هغې ځای وطني
مایان پکې نشته که نه څنګه وطني ځکه هلته زمینه نه لرو چې وې ساتو هغه حوض غواړي حوض نه لرو حوض نه لرئ نه، نه لرو. نو بیا دغه مایان په څونه وخت کې تاسو ته رارسېږي دغه چې هلته ونیول سي د شپې بیا او. موږ ته سهار را رسېږي ښه بیا سهار هو، د رارسېږي شپې نو برکت دا وکړي. راته ووایه چې د دې خوراک به په څو وي دې خوراک خو موږ ورکوو 1.5 سل 1.5 روپۍ هغه ښه مایان ښه مایان خپل هم خورې که نه او موږ خو خپله خورو بیا دغه هفتک 1 ځل 2 ځلې خورو دا راته ووایه چې ځان دې په جنجال اړولی مطلب واده دې کړی و که نه نه دا له اوسه مجرد دي بس ښه دی زه همدغه شانتې ښې قربان همدغه شانتې مجرد ښې مایان خوره او کشق او پرېږده او بس نوره کیسه کې مه کېږه بالکل هو او دلته مې دا بل ورورم ولا دی والا که دې چرګوړو والا دې خوا راځه دې خوا راځه نسیمه دا راته ووایه چې چرګوړي دې را لاندې کړي وو دا څنګه چل دا چرګان دي ښه ښایسته چرګان دي دا ښایسته چرګان دي نو د مایانو تر څنګ خلک چرګان هم خوري او والا زیات خوري یو نیم پریزي له مایي نه بس چرګ خوري یو نیم له چرګ نه پریزي مایي خوري داسې او حساب ته څنګه ته څه شی خورې شکر الحمدلله چې چی شی بس مخته راځي لکه د مایي چرګ کباب چې څه مشتیا ای راسي ما یو ملګری ورته وویل واله که راشه چې چرګ در باندې وخوره ماته چې واله که بابا لونګینه زه خو څه ګیدړ نه یم واله که مای خبره نه ده راشه چې مایان در باندې کله وخورم کله چې زمری وګیسیم چرګ باندې یاره زنده‌باد دي او قربان دا راته ووایه چې د ورځې به څو چرګان وباسې زه خو الحمدلله دلته سابقه ډېر لرم او دوکان هم سابقه چنار په نامه ده د ورځې سل 1.5 سل سل 1.5 سل خو د بازار پورې خبره ده او دا راته ووایه چې خپل کور کې زرکې دپاره څه شی وړې راوړې والا زه زیات مایي وړم یعنې زرکه خوشحاله یاره زنده‌باد دې راکړم وکړه بس ای دام زما په شان دي این وسیعه نیم جهانه دام زما په شان دي په غم ککړ ده ښه مونږ خو یو د زرکې د لاسه دا سپینګیري شو تاسو لاړې په ملا باندې او خام د زرکې د بس لاسه چې کور نه راځو وي ماهي راوړه او دا راوړه او هغه راوړه بس څه څه پوره وکړې کوئ په دې اقتصاد کې ولاک بلاکه مشکلات پوره کوئ قربان دا راته ووایه چې څنګه د کاروبار خو ښه روان دی الحمدلله الله نه راضي شکر الحمدلله دونه کېږي چې مړۍ نفقه موږ ته حلاله جار دې شمالات دې روغ لره خو قربانه که دې شمه که کوم پیغام لري ګوره کامره دې په خدمت کې خیر اوسه سلامت سه ځوانانو ته مې ټول دا پیغام نیسي د موږ دکان ته دې راسي شی به په ذمه انشاءالله تعالی موږ دې خدمت کوو زنده به چکني هم ورسره شته چکني به مو سره وي او لونګین بابا ته چې شی زړه یو درته پخوی ای زنده‌باد یاره زه هم راکړه دا پوزې نه دی مچوکه راکړه پوزې نه الله بس زه به ما خواږه خلک چې دي که نه خواږه دا خو مولې د څونه خوږ سړی دی خپله خوږ سړی دی الله دې راته ژوندی لره قربان دې شمه نو دا راته یو خوراک په څو دی دغه د چرګوړي چرګوړي د تا لپاره په 100 خلکو ته په 1.5 سل وای زنده‌باد دي یاره زه وایم ای زرکې بیا به منې ګوره زه چې درته وایم چې دا ځوان به منې خو ته نه منې برید باندې درته ګوت د تا نه مننه الله جارم شمه نو دلته خو یو بل ورور هم شته کباب پخوي ښه نو راځئ دې خوا راځئ نیم جهانه راځه راپسې ښه قربان دې شم السلام علیکم جوړ تکړه تو بیتونه ښه یې راته بس زه وایم دغه د پوزې نه دی د پوز بړک هاخوا که چې ښه صحیح دی الله زنده‌باد نوم دې څه شی دی نوم مختار ده مختار جانه زما په شانتې بې وخته سپینګیری شوی دا ولې والله چې به غمونه د دنیا غمونه ډېر دي دا د کور غم ډېر دی که د دنیا غم د دنیا غم ډېر ده د کور غم الحمدلله نشته برابر ده و نشته شکر دی نو دا راته دا دکان دې خپل دی که نه دلته دا دلته مونږ کار کې استادي کوو استادي کې نو دا خو بس داسې ماشاءالله دغه نارنجان دې هم ډېر ایښي دي او رومیان دې هم ډېر ایښي خوراک په څو دی خوراک 80 روپۍ اور لږ کم کوړ کې اور کم لږ اور کم کاویار 80 روپۍ خوراک اوس یې مړیو که نه او ویلې نه وړو کور ته په خپله چخلو کور ته به یې وړو یعنې خامخا په ژمي کې باید خلک چې دی د دې نه کار واخلي او ژمي دا ګرم شی ده ګرم شی دی وایي چې ګرم شی دی نو بس دې نه به خوند اخلو زه وایم قربان دې شمه ډېره مننه او د تا نوم قربان شو نور ښې الله دې کېنه کنه چې خټې کلی ده ته پوخ خو چې کلي به مو خورو انشاءالله نارنجان به م نوش جان واله که ما او تا چې نارنجان وخورو که نه نو بیا کرکټ په فوټبال لوبه نشو کولی په میدان کې ځکه چې اوس هلکان کرکټ کوي ما هم پسې بډې را بډوالي ما یې ځم دا کرکټ وکړم دا کرکټ به ما ته هم شروع جاد مننه دې تا نه
دلته خو یو ورورم السلام علیکم قاري صاحب سلامونه الله دې روغ لره دا راته ووایه چې داسې ښکاري چې ښه بې دریغه کباب دي ولا ډېر خوندور کباب مې څو خوراکه دي وخوړو تقریبا 2 خوراکه مې دوه خوراکه قربانه که کوم ځای نه راغلی ولا راغلی خو له کندهار یم دلته اوسېږم والله د کندهار نه راغلی چې دا ښکلي ښکلي خدای ورک مکې زمونږ د کندهار دغه د وړو د کلي همداسې نه ده او نو زنده هر وخت یې راځي دلته کنه که کله کله یا دلته اوس راځم دلته د بس خوراک دلته کوم چې دلته راسم خوراک دلته کوم خو چې خوراک دلته وکړي بیا دې بس بیا کور په یاد یادېږي دی ځکه چې دا خو کباب دی ګرم دی ځکه چې بیا سړی کور ته هم لاړ شي ماشومانو ته هم یوسي ښه خبره ولا دلته په دې کباب کې بیا ډېر مزه شته مزه شته که نه نو دا یوازې وي که نور څوک هم نور ملګري هم را سره وو الله کوم پیغام که لري دغه مخامخ دی د کمره په خدمت کې دی دا پیغام خدا پیغام لرو ټولو مینهوالو ته چې دلته ډېر ښه کباب او ډېر خوندور کباب ورکوي قربان دې شم باید چې دلته راسي ټول دلته راسي کباب وخوري زنده والله دې تا نه خوشحاله شي ډېره مننه یو مچوکه به دې د تندي نه واخلم اخ الله اخ خیرې وایم بس دا زموږ هېوادوال دي ډېر خواږه دي زه وایم خدای پاک دې د دوی دې سره چې دی ما مه کموي او دوی زموږ دي سره اشپز بس زه وایم اشپز خو ډېر زما یار دی را دې خواشه والکه جامې خو دې ډېرې لړلې دي والکه څه شي اشپزي ما دغه هغه کړایانې پخې او د څه شي کړایي چرګ کړی دی. واه لوبیا دي دلماش دي ښه د چرګ ولغه سینا او د چرګ ولغه څه ورته وي تریخې نه یعنې هغه هم پخې او که نه نه هغه خورګیني پوکر شي کنه خو یعنې منې نه پخې نه خاص او لوبیا سره د چرته میکس د مایي پخ کړی نه کباب ورکې اچو ښه کباب راج ورکې اچو وای جار دې شمه ته راکړه جار الله هم خوشحاله لره جارم نو بس دوستانو تاسو خو ولیدل خلکو کباب په مو خوړو نوش پیجانې که او بس زما خپې خوځېږي ورته جهانه نه یمه ګورو به ورسره زه هم تاسو خوند واخلې د دې بوی نه رښتیا ویې ګورئ هلته بیا وږي شئ خو بابا سره پاتې شئ و قربان خدای په امان خدای په امان نو بس زه وایم هېوادوالو دلته خو هم تاسو ګورئ ماشاءالله مایان نه دي زه وایم سم زه مې اوښان دي غټ دي ښه قربان یم مه ګوره ما ته خورم به دې ښه زه تا کله غوړو کې سور کړم خوله به دې بیا چینګه نه بنده به هو مه خانده او دا مایان دي ښه دوستانو نو بس ورځمه دې خواته یو بل دوکان دی یا خدای وای بس دا به معلومي والا خلک لاس راکړه دې خوا آفرین ای زنده باد دې خدایه بس همداسې السلام علیکم ستړي مه شئ والا که را دې خوا شه ستړی مه شئ قربان دې شمه لږ به داسې والا که زمان وسې راځه دې خوا نعیم جهانه بس دادا دې پټ شوی دی نن خلکو کې نه سلامونه وروره ښه وروره جوړې تکړه خیر ښایسته نوم دې راته نور محمد الله نور محمد قربان دې شمه دا ولې دونه ښکلی دا راته دا سترګې ښکلې دي ځکه زه ښکلی درته برېښه قربان نو قربانه که دا مایان هم د تاسو دي او مایان مې موږ دي دا یو استاد دی دا اوس مایان دي که سم غوایان دي داسې نه پوهېږم مایان دي مایان دي او که خلک یې اوس لرې نه وګوري بس زه وایم زړه یې ورته کېږي زړه یې ورته کېږي بس بیا راځي دا یو مایي بس 2 کیلو وي یو کیلویي مایان هم شته داسې مایي شته 3 کیلو هم خېږي داسې مایان شته 2 کیلو هم خېږي هو رقم دي دا کباب څنګه دی کباب پخوم د څه رقم کباب پخې دې ته څه وایي دې ته چپلی کباب وایي دلته بس دا چپلی کباب خو خوند کوي خو دې کې یو بل کباب دی ورته موټي کباب وایي موټي هغه کوم یو دی دا دا ګول کباب دی که نه چې هر رقم د خلکو خوښه وي نو کار به څنګه ده په دې ژمي کې ښه چلېږي که په اوړي الحمدلله دواړو کې ښه دی او نور محمده خوله خو دې ډېره چینګه کړي لکه تازه واده دې کړي نه واده خو مو وخت وتلی دی بس وخت وتلی دی ځکه داسې ملا کې ټیټي ښه هو نور محمده څو بچي دي
بچی خو مولا نشته یوه لور لرم خدای بس پاک دې زه وایم نیک صالح زوی درکړي صحیح ده آمین تا سره. بس نوم به پکې دی بابا لونګي بابا لونګي صحیح ده انشاءالله. نو دا راته ووایه خوراک په څو دی دا کباب خوراک ډوډۍ سره 1000 روپۍ او یارو او که بیا یو نیم دی ما په شان دی غریب پکې ښکاره شو هغو ته بیا په شپېتم ورکوو 50 روپۍ وای وای نور محمد تا نه مننه قربانه خیر دی مننه. راکړه دا غاړه جار دې اخلا بس خدای دا زمان وسی نه ورکوي ښه لیدونکو دونه ډېر وسیمې دي ماشاءالله چې څه درته دغه مایانو ولا څه شو دا دی واه راځه ماما لږه لاره پرېږده و دغه شان دی وخت ستړی مه شي خیر راغلی اخلا وای بس زه وایم نه پوهېږم دا سره ډېره مینه لرئ که نه ولې نه بابا خو نو بابا ده نو قربانه که دې شم الله دې تا دا دې څو مایان پکې خوشي کړي دي دا خو 3 قسمه ماهی مې کې اچولی بابا 3 قسمه ماهی دا ده کې کوم قسمونه دي دا کې سلور ستا و دا سلور دی سلور دی. واسپنه ده وسپنه واوره نه یې واسپنې ولا او سوپر ګراس ده سوپر ګراس دا چې وې ډوپر ورسره ونیوی او لکه ماهی ده که نه دي خو سوپر طاقت وای یعنې بس طاقت کې به طاقت کې به روان وای زر کې بس خو ګورې خو سره کم مایان دي نه دی بس نوسې جان کومه تا ته به بیا وایم ښایسته نوم دی نصیر احمد قربان دا مایان دي کوم ځای نه ډېر راوړی دا خو ډېر له جلابات هم راځي او پاکستان هم راځي وطنیم پکې شته وطنیم کې شته ځکه چې باید د وطن مایان وخورو هغه جګ دي که نه جګ دي که نه تا غونته سړی خوړی چې بل سړی نشي خوړی یعنې هغوی مونږ خو سپین ږیري و غاښونه نه لرو غاښونه خو نرم دي هغه نرم دي نو همدا اوس چې دی دا د چا ته اډر پف کړی که دا خو مشتري ناسته که نه اډر مې اډر دی که نه نو بس دا رش څه ټایم ډېرې د شپې ډېرې شپې خو نو داسې هغوی راشي که نه دلته بیخي نوبات نه رسېږي او 1 کیلو پسو د پوخ کړی 1 کیلو والا ښه ماهي دی دا سپېشل مایانه ته خو ګورې صفا غوښه ده دا لږ ونیسه زه پکې دا چمچۍ وهمه ته چمچه وهه نو دغه یو خوراک په څو کېږي یا خدایه دا دونه درانه دي وګوره نه یې میخه دا یو خوراک په څو دا یو خوراک د مسکینانو لپاره نه بیا ارزانه دی نور لپاره هم ارزانه دی دا لپاره بیخي مفت دی نو بیا بس دا دې ښه خبره وکړه چې د مسکینانو سره لږه ګزاره کړې واخله قربان نو نصیر احمده کوم پیغام خو نه لرې په اخره کې په اخره کې د پیغام لرم که نه ټولو مسلمانانو ته زنده‌باد بس دا په دې دنیا کې باید ښه وچلیږي او د اخلاص زیات وکړي زنده‌باد او غلطي مسلمانانو سره باید ونه سي او په کور کې باید بدمعاشي ونه کړي بدمعاشي خو بیخي بانده ده که نه او په ټیټه ملا نه نوځي او په ټیټه په عاجزۍ باندې او دویم دغه کار ده که نه د کوم شی هر مسلمان ته ښیي باید هغه هماغسې روغ شی لکه دغه ما دې اچولي مشتري ناسته خوري داسې نه دي صفات دې ځان نه ته دا د ایماندارۍ خبره د ایماندارۍ خبره ده که غلطي پکې وه که نه 1 روپۍ دې هم نه راکړي ځي دې هماسې ځکه چې په دې ژمي کې خلک مایان ډېر خوري که نه خو داسې مایان خوري که نه هغه د بعضې خلک مایې خوري هغه بیا نو دې ورځې وای سم اوږد ورته غځېدلی دغلته ډاکټران دي هره شپه راخوځي مونږ ما ته وایي تا چیرې باندې کړي دي ما چې نه دي کړي بس روغ شی وړې تعویذګر خو به نه چا باندې نه خدای ناخواسته یعنې مینه در سره خلک مینه خلک زیاته زنده‌باد نصیر احمده تا نه ډېره مننه قربان بابا راځه مې سره جار دې شم خدای هم کامیابه کړه بس لیدونکو جار دې شم مننه قربان دې شم خدمتګار نو بس زه وایم لیدونکو ښه دلته خو تاسو ګورئ ډېر خلک دا ورور مې هم روان دی وروره السلام علیکم دې خوا راشه ستړی مه شې دې ښه ولکه د شنه شنه پنسدي دې ورکړه دا راته و څه شی دې وخوړه یک نخود بود یک مرغ وای مرغ خوردی چرا ماهی نخوردی ماهی جای خدا دارد مرغ جای خدا شوق نه د زمستان خو مرغ بس کڑک میشه خود چرا ماهی نخوردی بچه من گرمی دارم ای زنده قربان شام زنده الله تشکر بسیار خفه نشوی تو خو نواسته ماستی جگر ماست نو بس چیر کنه الا دی خواره دا خده راځه دا زما یار خدا سو ګوره کنه زنده راځه داسې مخکې وسیه مخ ته راشه والکه نن څنګه ته راغلی دا راته ووایه نن د راغلی چکري راغلی موټر ته چکري راغلی اوسه پورې د مایان وخوړه او که دې ونه خوړه دې باندې مې پوه که ولا مایان مې نه دي خوړي دي اوسه پورې وبې خورې اول خو دې د ښایسته نوم ورته ووایه نوم دی زما یوسف نامه دی یوسف خان وایي یوسف چې دی ګوره دا زمان وسی دی
خو بس داسې دی چې لږ معذوره غونته کې دی ښه نو بس زه وایم دوستانو چې هر چا ولیده نو باید د دې سره همکاري وشي یوسف جانه دا راته ووایه کله کله راځې که هر وخت ولا که هر وخت راځم هر وخت زما دغه نوسي در باندې پام کوي او پام کوي ډېر پام در باندې کوي مایان در باندې خوري که دغه لوبیا او نخود در باندې نخود لوبیا څه خوري ښه مایان در باندې نه خوري خوري که نه والک همدې مایانو خو ته خراب کړی که نه سړیه ډېر مه خوره صحیح ده نه خورې مایان چې وخوري کور کې دی بیا څوک ډېر یادېږي ولا مور پلار مې وخت یاره زنده باد ته راکړه دا مچوکه د دې جنه الله جار دې شمه بس زه وایم ښه ته دلته مایان وخوره زه به لږ وګرځېږم څنګه دی نو بس زه وایم دوستانو ښه بابا لونګین سره شی او کچا زمونږ هغه لاس راکن وسیه دی خو اخ وای یا زنده باد یا خدایا یا سپي بس زه وایم یاره بس دا سړی چې سپینګیری شي که نه بس څه وایي چې مسلې ده وی بس تک تور دی وی خو چې ځواني وی ښه بس لاړه ځواني لاړه ټوله دې زر کې په غم خو د خوند اخیستې خو اوس بس لاړو غلی سړیه بچه ولې په ژوندۍ بڼه خلکو ته ښیي ټول دا دې زر کې ده لاسه نو بس زه وایم دوستانو دا زمان وسي دي ښه نو بس زه وایم بابا لونګین سره پاتې شي یو ځل دې پامیروین چینل ته یو لغته ورکړئ نه رښتیا سر ورښکاره کړي ګنګړګي ته م یو دوه درې ټنګه ګوتې نه زه وایم سم لاسونه ورکړئ داسې ښه چې پرېږده وه چې دا یوټیوب ته هم پته ولګېږي چې بابا دلته کار کړی زنده باد نو له ما سره پاتې شي جار دې شمه خدای په امان خدای په امان خدای په امان خدای په امان بس زه وایم په ما ګرانو ښه دلته مې یو بل ورورم ولاړ السلام علیکم وسیه سلام علیکم دغه شانتې دا بل لاس راکړه ولې په دې باندې دې نکریزې لګېدي ښه ما ویلې که پرون چې دی واده یا کوژده دې کړې ده لاس نه راکړې کوژده ده کمه شوله نو دا اوس دې مایان پکې خوشي کړي څو دانې دا څلور دانې یو څلور دانې ښکلی نوم دې راته ووایه زویه نوم افریدی افریدی د کوم ځای افریدی د افغانستان که د هغې ځای د افغانستان آفرین دغسې نو افریدی دا راته ووایه چې څومره وخت نه ته دغه مایان نسې خوشي کوې یار یولس کاله خو کېږي یعنې څو به دې خوشي کړي یار یو 14 دانې خو خوشي کړي ښه د شپې خوشي کوې که د ورځې د ورځې ښه د ورځې پخې که نه په دماغي غوړو کې درته ښیم چې خوشي کوې که نه ولې د شپې نه خوشي کوئ د شپې 12 بجو پورې خوشي کوئ ښه 12 خوشي کوئ ځکه چې دغه تیلي غوړي دي که نه په دې کې چې مایان خوشي نه کړي خو بیا خو خوند نه کوي بیا خو خوند نه کوي دا خبره دغه راته ووایه چې دغه د مایانو نومونه دي که زده دا راته ووایه کوم دا لقمه ده دا کوم مای دی لقمه دا لکۍ لري که څنګه دا لکۍ هم لري سر هم لري خو هډوکی نه لري هډوکی بس ښه خوند کوي ښه چې د لکۍ نه یې ونیسي او کش او نوره خوله پرې وایي افریدی څومره وخت کېږي چې د دوی سره کار کوي 11 کاله کېږي 11 په همدې یو ځای باندې او زما دا نوسی څنګه دی در سره یاري کوي او که نه کوي دا ډېر دوپه سړی دی ورکه ولې ګوړه پخوي ته مې لږ پرېږده ولې ته دې ولې والکه ګپ نه زمان وسي دا رقم نه دي ګوره ښه نام داسې ده که نه بس خدای پاک دونه ډېر وسي راکړي دي خدای پاک اوس را نه غلط بس څوک چې دي لکه د خرما په شانتې دي او څوک چې دي د بادام په شانتې دي چې خرما ونه خوري بیا هم نه کېږي او که بادام ونه خوري بیا هم نه کېږي نو واده کړی خو به نه او مور او پلار ته کله کله وایي چې زه خو مایان خوشي کوم واده راته کوئ او واده چې ته ونه کړې هغوی نه شي کولی وای بس زه خو وایم زه خو خپله د خپو غورځېدلی یم او بس زه د واده نوم ځکه نه اخلم بس څه به کې خو د تا د والکه نو تاسو ته وایم زما مشر وصیه افریدي ته همدغه شانتې وغه نومرنګه وکړئ خوشحالېږي ای بس کمره دې په خدمت کې د څه پیغام خو به نه لري نه پیغام نشته یوه ټپه یو څه خو راته ووایه نشته ټپه مپه دا راته ووایه چې خړه خره خړه خپه په خړه خوله کې پرته ده وایه دا چې ته وایې خړه خپه په خړه خوله کې دا به دی درته وایي نه ته راته وایي یو څه خو راته ووایه نه یو څه شروع هلته مه کوه سړیه
ګوره دا ډېر مه خانده کنه مه خانده چې په ژمي کې بیا مچان ده نه دی بس زه ورغلم خدای په امان دي زنده باد بس نو وسیه نیمه دې خواته ورځم ښه دلته مې یو بل ورور دغه دی والکه درغلمه درپسې ښه درغلمه مزه والکه دې خواته ودرېږه السلام علیکم صرف لږ دې خوا راشه دې خوا زنده باد دلته ودرېږه دغه ځای کې والکه دا راته ووایه چې څنګه دې اقدمي منډه وکړه او د مایان دې واخیستل ځکه مې منډه وکړه چې ګاک ورخطا و ګاک ورخطا و زر مایان وایي تا خو هم بریتونه سم په دې شونډو راز وړاند کړي دا څنګه چل دی دا خو چې برید دلته کار نه کېږي بس ښه زه وایم ته په دې ښیې چې بریتونه دې په شونډو را پرېښي دي ښه سوری پرې جوړ دی سوری پرې جوړ دی او که نه ځي او په ژمي کې به تږی کېږي هم نه او په روژه کې به هم نه تږی زنده باد نوم دې څه شی دی نوم یې ګلولي ده ګلولي جانه دا راته وایي دا نیم واړه دي او نیم روغ دي چې دا څه حساب دی دا حساب ته وایي هغه پاک شوي دي ځینې غټ خرڅوي ځینې واړه خرڅوي ځینې یو رقم خو ځینې هغه خوښوي ځینې دا خوښوي ځینې هر رقم خوښوي ځینې غټ خوښوي ځینې میده خوښوي یعنې رقم نومونه به هم لري نومونه لري لقه مایع لرو سرور لرو ګراس لرو رو لرو هر رقم مایع لرو دوستانو تاسو ګورئ دا مختلف نومونه لري ښه صرف مایان نه دي دا هر مایع چې دی یو نوم لري یو نوم لري و ته دا راواخله دا مایع دې ته څه وایي ای رؤ مایع ډېر دی په دې اوبو کې منډې وکړې ښه بس نن به سوځېږي په غوړو او د بابا دپاره ښه زړه مې وایي که نه یاره نه اوس دې نه خورم اوس دې نه اوس به زه تا سره ګورم سترګک مه وه سترګک سترګک وایي خورم یې دې نن یې خورمه نو قربانه که دې شمه دا راته ووایه چې کمره دې مخامخ ته ښه دوی ته کوم پیغام لري نو ورته ویلی شي پیغام خو دا پیغام لري چې زموږ هوټل ده هر رقم خلک راتله چې موږ یې ښه عزت کوی شو ښه هغه کوی شو هو ښه سمبال سره یې نو دا راته ووایه چې فامیلي ځای هم لرئ هو فامیلي ځای لرو هو ښه پرېمانه د ولایتونه خلک راځي هر ولایت راځي د کابل نه راځي د جلال راځي د سروبي نه راځي هر ځای دلته دا مشهوره ځای ده او دا راته ووایه چې کله کله خپلې وږمې ته هم دا مایان وړي او که نه وږمه نشته وایي تو خدای یعنې اوسه پورې سردار علي ټکر غوندې ګرځي یاره الله دې راته ژوندی کړه یو ټپه راته خیر دی یو څه بابا بیا خفه کېږي خو دا چې خفه کېږي یو څه ووایه راته خیر دی ځه ووایه ځه ښه دا راته ووایه چې خړه خپه په خړه خوړه کې پرته ده وایه ځه ووایه مه خوله چینګه وه سړیه ووایه ځه یو څه ووایه خړه په خره کې پرته مننه دې تا نن وسیه ټوکې مې وکړې چې خفه شوې جان دې شم اخ الله دې خو بل مقام راځه چې دې ښځو په شان دې سړی مشهور اخ الله وایي زرکې بیا مې دې یادونه تازه کړه ښه نو زه وایم دوستانو وجار دم شمه قربان دې تاسو د مینې نه چې بابا سره مینه لرئ یو ځل وایم چې بابا تاسو یې زنده‌باد بابا زرکې ګورې خو بابا بس ما سره پاتې شو لاړم خدای په امان وګورئ د مایان وګورئ بس زه وایم هېوادوالو او مینهوالو قربانم شمه ښه چې د بابا له ونګین سره تر پایه پورې ملتیا وکړه نو زه وایم نور زم ستړی شوی یم تاسو خو مایان وخوړل ښه خوند هم ترې واخیستو نو زه وایم زمان وسی نعیم جهان هم وږی دی او بابا له ونګین هم نور وږی دی غواړم چې ډوډۍ ځکه چې موږ سپین ږیري شو ښه چې لږ وخت تېر شي چې ډوډۍ نه وي بیا هم خپې کار نه کوي نو زه وایم قربانم شم د تاسو نه ډېره مننه چې ما سره وئ نو زه وایم پامیروینز یوټیوب چینل ځان سره تعقیب کوئ او همدغه شان دی بابا لونګین تاسو ته ښکلې خپرونې وړاندې کوي نو نوره ما ته راکړئ اجازه د خپل وسیع کیمرمین نعیم جهان سره چې بیا بابا لونګین په پامیروینز یوټیوب چینل کې تاسو سره یوځای کېږي تر هغې مو په پاک الله سپارم د خدای په امان